موږ په دا معاشره کې ګرځو، ما ډېر دینداره خلک لیدلی دي، تقواداره، د جماعت پابند، د زکات پابند، د حج پابند، د صدقو د خیراتو کوونکي، خو چې کله پر دوی باندې غصه راسي یقینا په دې غصې په حالت کې داسې توري وایي چې زموږ ډېرو کتابو دا لیکلي دي، علماو دا لیکلي دي چې په دې خبرو باندې سړی له ایمانه خلاصېږي. نو چې سړی 10 کاله عبادت کړی، 20 کاله یې کړی، 50 کاله یې عمر وي، 80 کاله یې عمر وي، او سړی د الله جل جلاله عبادت کړي او په یوه کلمه ویلو باندې د انسان دا ټول عبادت ضایع سي، حتی که حج کړی و حج یې ضایع سي، که زکاتونه ورکړي وه، که روژې نیولې وې، دا ټوله ضایع سي. انسان داسې کلمات یې ووایي چې د دې کلماتو په ویلو باندې دی کافر کیږي. دا کفر و ایمان دا داسې نه دی، دا کفر و یا اسلام و کفر دا داسې نه دی چې دا یو سټیکر دی د انسان سره ورسره وي، یا دا یو ډیګرۍ ده د انسان سره پرته ده، یا دا یو سند دی له تا سره پروت دی، بس در څو پورې دا سند در سره یي نو ته مسلمان یې، که نه و نو نه، یا دا رقم نه دي. دا عقیده ده، او عقیده دا داسې متیږي لکه زموږ او ستاسې په اصطلاح باندې چې اودس د انسان متیږي. که سړی یو داسې عمل ترسره کړي چې هغه ناقض الوضو وي، د اودس ماتونکی، نو موږ ټوله خلک وایي اودس یې مات سو. او یا سړی اوس په لمانځه کې د لمانځه په دوران کې یو سړی خبرې وکړي، په عربي دې وکړي، حتی یو داسې دعا دې ووایي چې هغه عربي دعا یي، په لمانځه په دوران کې دې ووایي چې منقوله نه وي، مأثوره نه وي، د دې سړي لمونځ فاسد دی. سمه دعا ده، ناروا دعا یې نه ده کړې، سمه دعا یې کړې ده. د رزق دعا یې وکړه چې الله په عربي وویل چې الله ماته حلال رزق راکړي، پراخ رزق راکړي. یا دا رقم وویل چې الله ته ما جوړ روغ کړي، یا په خپلو یا الله ته ما او زما مور و پلار و جنت ته داخل کړي. نو خو سمې دعاوې دي، لیکن د لمانځه په دوران کې سړی دا کلمات ووایي او په عربي ووایي، د دې سړي لمونځ فاسد دی. اعاده د دې لمانځه دا پر ده باندې لازمه ده، دی به دا لمونځ بیرته له سره راګرځي. او دا رقم چې کله سړی اودس وي د انسان، د اوداسه په حالت کې یو انسان داسې یو عمل ترسره کړي چې هغه باندې اودس متیږي، ډېره حیا دي د انسان باد پریسي، او یا حیا دي انسان بولې وکړي، یا زموږ د مذهب مطابق د انسان د بدن څخه وینه خارجه سي. په دغو شانو باندې د دې انسان اودس مات سو، دا ټوله خلک مني. د ایمان دپاره هم داسې متونکي د ایمان سته چې د هغو کلماتو په ویلو باندې، د هغه عقیدې په ساتلو باندې، د هغه کار په کولو باندې انسان د دې ایمان سم داسې فارغه سي، بس ایمان یې ختم سي. نعوذ بالله، نعوذ بالله. د ډېرو خلکو ډېر دینداره خلک وي، ډېر تقواداره خلک وي، ډېر ښه خلک وي، کله کله داسې کلمات یې ځینې وویل سي چې د ده دغه ایمان چې د 80 او د 80 کالو ایمان دی، د ده او نیک اعمال دي ترسره یې کړي دي، په دې کلماتو باندې دی نعوذ بالله مرتد سي. او د ارتداد دپاره د فقه کتابو زموږ فتاواو دې ته مستقل بابونه ورکړي دي چې پلانکی کلمه دا په دې باندې سړی مرتد کیږي، پلانکی کلمه په دې ویلو باندې سړی مرتد کیږي، پلانکی عمل باندې سړی مرتد کیږي. ما یې څه وخت له مخه په دا نوروز کې خبره وکړه چې دا نوروز چې دی دا د مسلمانانو اختر نه دی، نه دا د اسلام سره اړه لري، دا د مجوسیانو اختر دی. او په دې کې بعضې داسې شیان دي د نوروز کې سړی وکوي، په سړی ورباندې کافر کیږي. داسې د عیسایانو د یهودیانو په اخترو په مراسمو کې بعضې داسې شیان دي په کولو یې سړی مرتد کیږي. نو دا هغه د ایمان ختمېدل، د ایمان ضایع کېدل، د ایمان تلل. ما یې مثال د اوداسه ده درته وویلي، یم یې د لمانځه مثال درته وویلي چې اودس مات سو، یعنې څه معنی اودس ختم سو، لمونځ فاسد سو. څه معنی یعنې دا لمونځ ضایع سو، ولاړی، ختم سو. داسې بعضې کلمات و اعمال و افعال و اقوال سته چې د هغو په کولو باندې نعوذ بالله د انسان ایمان ختمیږي. نو ځکه زما ورونو کوشش دا وکړي علم حاصل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضة علی کل مسلم، هر مسلمان باندې د علم طلب دا فرض دی. دونه سړي ته باید چې معلوم وي چې زما په دې خبرو په کولو باندې زما ایمان ضایع کېږي که نه ضایع کېږي. لکه موږ ته چې دونه به دا ځای به موږ ته معلوم وي چې زما
په پلانکي حالت کې زما اودس متیږي یا مې لمونځ فاسدېږي، دا رقم به د ایمان شان هم سړي ته معلوم وي چې په دې خبرو باندې یا په دې کار په کولو باندې زه له اسلام او له ایمانه فارغه کېږم. لکه یو سړی چې دی له حربي کافر سره ودرېږي، یو کافر دی د مسلمانانو سره جنگ شروع دی، اوس یو مسلمان دی د دې حربي کافر دې ته حربي کافر وایي، جنگي کافر ورته وایي. اوس یو مسلمان دی د دې جنگي کافر سره ملګری چې کومک او مدد ورسره کوي. زموږ علما وایي فتاواوې دا لیکي چې دا سړی په دې عمل باندې مرتد کیږي، یعنی کافر کیږي، ایمان یې ځینې ځي. او یا سړی راولاړ شي نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي. یو سړی راولاړ شي د الله جل جلاله د کلام یا د الله عز وجل په شان کې ګستاخي وکړي، او یا د شعائر الاسلام د اسلام شعائر د دې ګستاخي یو انسان وکړي، نو په داسې اعمالو باندې فتاواوې دا لیکي چې دا سړی ایمان خلاصېږي. نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکنځل وکړه، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. الله دې له دې تصوره لا موږ وساتي.